بسم الله الرحمن الرحیم. د توري قلم او تفکر ورځ. دوستانو، فاروق اعظم یم. نن د 1404 هجري شمسي د قبل مړی ورځ یا 20 فبرवरी 2016 میلادي ده چې د توري او قلم د اتل ستر خوشحال خان خټک د وفات 320 سره سمون خوري. 23 اپریل د کتاب نړیوال ورځ را روانه ده. په همدې ورځ 23 اپریل 410 کاله پخوا یعنې په 1414 میلادي کې مشهور انګلیسي لیکوال ویلیام شکسپیر او مشهور اسپانوي لیکوال میګل دی سروانتس وفات شوي دي. اسپانویان له ډېر پخوا دا ورځ یو بل ته په کتاب او ګلان ورکول نمانځي. د ملګرو ملتونو د مؤسسې د پوهنې علومو او فرهنګ سازمان یونسکو دا ورځ د نړۍ د ادبیاتو او لیکوالانو د درناوي لپاره ځانګړې کړې ده چې هدف یې د لوستلو دود پیاوړی کول، د کتاب او لیکوالانو درناوي، د چاپ حق او د علم او فرهنګ خپرول دي. په اسلامي نړۍ کې دا ورځ د کتاب په نندارتونونو، سیمینارونو او ادبي غونډو تجلیل کیږي. پخوا افغانستان کې هم په دغه ورځ د کتاب د لوستلو د ارزښت په اړه لویانو او ماشومانو ته فرهنګي پروګرامونه جوړېده. کتاب پلورنځیو به خپل کتابونو کې تخفیف اعلاناوه، د کتابو بیې به ارزانه کوله او پر رسنیو او ټولنیزو شبکو کې به د مطالعې د ګټورتوب لپاره پیغامونه نشریده. په معاصرو ټولنیزو، پوهنیزو او تمدني مطالعاتو کې کتاب د علم د ساتنې، انتقال او تجدد تر ټولو بنسټیزه وسیله ده. کتاب یوازې د معلوماتو یو زیرمتون نه دی، بلکې د انساني شعور، تاریخي حافظه، اخلاقی ارزښتونو او تمدني هویت د تولید، روزنې او دوام فعال عنصر دی. د فکري تاریخ تجربه ښيي چې هغه ټولنې چې د لیک لوست فرهنګ د خپل ټولنیز جوړښت بنسټ ګرځولی دی، د تمدني زوال پر ځای د تمدني تسلسل او پایښت لار خپله کړې ده. که څه هم خوښي او په ژوند کې بریالیتوب یوازې په لوړو زده کړو او ډیرو کتابو ویلو نه دی، بلکې ښه صحت، آرامه کورنۍ، ښه دوستان، قوي ایمان او آرام ذهن، ښه اخلاق او قناعت هم د ښه ژوند پر درلودلو ډېر اثر لري. خو دا هم حقیقت دی چې په علم او کتاب انسان ځان او جهان تر نورو ښه پیژني. همدا علم انسان د الله عز وجل خلیفه کړی دی او په علم دا دنیا ودانه ده. علم انسان ته عزت او روښانه راتلونکی ورکوي. کتاب او علم د چا معلومات ډیروي، د تصمیم نیولو په وخت کې مناسبه پریکړه کوي او د ټولنې ګټور عنصر ورڅخه جوړوي. بېسواده خلک اکثره خوار او وروسته پاتې وي، خو ډېر کم لیدل شوي دي چې عالم څوک دي خوار او ذلیل وي. په دنیا کې هغه هېوادونه چې خلک یې تر نورو ډېر کتاب لولي، هغه د انګلستان او فرانسې خلک دي، او تر ټولو کم کتاب چې لولي هغه د جنوبي سودان او افغانستان خلک دي. انګلستان د علم او کتاب په برکت په 100 کاله کېږي چې پر ټوله نړۍ حکمراني کوي، او افغانستان له علم او کتاب څخه د لرېوالي په سبب له یوه خونړي جنګ لا خلاص نه وي چې په بل کې نښتي او اکثر په خپلو وینو رنګ وي. بریټیش لایبرري یا برطانوي کتابتون چې په لندن کې واقع دی او هره ورځ په زرهاو خلک استفاده ورڅخه کوي، 170 میلیونه کتابونه او مهم اسناد یې زیرمه کړي دي او د خلکو په خدمت کې ایښي دي. په کابل کې زموږ عامه کتابخانه د نړۍ په مشهورو کتابخانو کې بالکل راځي نه. هغه هېوادونه تر نورو ډېر پرمختللي دي کوم چې د علم او کتاب سره ډېر علاقه لري، ډېر پوهنتونونه او کتابتونونه لري. کتاب د انساني شعور د ادراکي ظرفیتونو د تدریجي پراختیا او د عقلاني قضاوت لوړولو تر ټولو اغیزمنه وسیله ده. د تعلیمي ارواپوهنې له نظره لوستل د ذهن هغه ادراکي برخو ته وده ورکوي چې پر مسایلو استدلال، تحلیل، نقد او مفهومي تفکر پکې ځای لري.
کتاب لوستل فرد له تقلیدي تفکر څخه انتقادي او مسایلو ته له سرسري کتو او عمیق څېړنیز تفکر طبيعي او د ذهني بلوغ لپاره لازم فکری چاپیریال برابروي. ذهني بلوغ یوازې د عمر په زیاتوالي نه دی، بلکې د مفاهیمو، نظریو او افکارو سره د فعال تعامل محصول دی. بلوغ دوستانو پر درې ډوله دی. یو طبيعي بلوغ دی، هغه دا چې یو ماشوم انسان د سن داسې مرحلې ته ورسیږي چې د اولاد د زیږېدو شي. هلک مړانه ووي، احتلام ورته پیښ شي او نجلۍ ته وینې او حیض ورسي، لمونځ روژه پر فرض شي. دغه حالت تر ډېره د غذا او صحت په ښه والي او په جغرافیایي موقعیت اړه لري. په شمالي قطب کې د بلوغ سن د 18 څخه تر 21 کالو دی، خو بنگلاديش، عربستان او استوایي سیمو کې یو نجلۍ په 9 کلنۍ کې بلوغ ته رسیږي. په افغانستان کې د معتدلې هوا په سبب د بلوغ سن اکثره د 14 تر 15 دی. قانوني بلوغ دا هغه عمر دی چې قانون د یو هیواد قانون انسان بالغ او د خپل کړنو مسؤل ګڼي. په اکثرو هیوادو کې د قانوني بلوغ سن 18 کاله دی. دلته به یو هلک یا نجلۍ طبيعي بالغان وي، مثلا 18 کلن به وي، لمونځ روژه به پر فرض وي، خو قانوني تصرفات لکه معاملات، مقاولات، موټر چلول او داسې نور قانوني مکلفیتونه نشي کولای. دا ځکه سن یې تر 18 کالو کم دی. یا به په سړو سیمو کې یو هلک 18 کلن وي، قانوني مکلفیتونه به ترسره کولی شي، خو طبیعي بالغ شوی به نه وي او دیني مکلفیت به نه لري. دریم فکري بلوغ. دا بلوغ د فکر د مسؤلیت، د درک، د مسایلو د تحلیل، ټولنیز مکلفیت او سمې پرېکړې کولو توان دی. قرآن کریم فرمایي تاسې کار اهل ته وسپارئ، هغه چاته یې وسپارئ چې حفیظ علیم وي. هر څوک د هر کار اهل نه دی. همداراز قرآن کریم فرمایي خپل مال د بې عقل او ناپوه کسانو په لاس مه ورکوئ. ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قیامه. یعنی مال چې نعمت او ستاسې د ژوند د سمېدو او قیام وسیله ده، د هغو کسانو په لاس یې مه ورکوئ چې په ارزښت یې نه پوهېږي او د سمبالولو یې نه دي. یو څوک به هم طبیعي بالغ وي او هم به قانوني بالغ وي، خو د یو معین کار اهل به نه وي او یا د مال د ګټلو، ساتلو او په کار اچولو توان به نه لري. دغسې کسانو ته باید کار او یا مال ونه سپارل شي. دا ډول کسان په مطرح مورد کې فکري بلوغ ته نه دي رسېدلي. هغه څوک هم فکري بلوغ ته نه دی رسېدلی چې نه اهل ته امانت سپاري او یا نه اهل ته مال په لاس ورکوي. دغه دواړه طبقې کسان فکري بلوغ ته نه دي رسېدلي. دا ځکه دغه ډول خلک د قرآن کریم په حکم په سفهاو کې راځي. فکري بلوغ د کتاب له متن څخه پوښتنې راپورته کوي، مفاهیم پرتله کوي، فرضیې جوړوي، علمي شک و نقد تمرینوي. همدا فکري تعامل انسان د فعال مبتکر فکر خاوند ګرځوي او سمې فیصلې پکوي. له همدې امله لوستل د فکري خپلواکۍ او عقلاني خود آګاهۍ بنسټ بلل کیږي. کتاب د یوې ټولنې د ګډ هویت په چوکاټ کې د تاریخي تجربو د ساتنې، انتقال او پوهاوي منظم بهیر دی. ثقافي او کلتوري حافظه د ټولنې د دوام ضامن ده او دا حافظه تر ټولو باوري بڼه د لیکنې متن له لارې خپل تسلسل ساتي. کتاب د ملتونو تاریخي تجربې، ارزښتونه، دردونه، هویتي نقشې له یوې زمانې بلې ته انتقالوي. تاریخي شعور انسان ته دا توان ورکوي چې خپل موجودیت د زمان په اوږدو کې درک کړي. هغه ټولنه چې له کتاب لرې ده په حقیقت کې له خپل تاریخي او ثقافي روایت څخه پردی ده او د هویت له بحران سره مخ ده. په همدې اساس کتاب د فرهنګي تسلسل، تاریخي پوهاوي او جمعي هویت اساسي ستن ګڼل کیږي. د ټولنپوهنې له نظره ټولنیز بدلون د فکري تحول پایله ده او فکري تحول تر ډیره د علمي او فکري متون له لارې رامنځته کیږي. د اسلامي زرینې دورې علمي انقلاب، د اروپا د رنسانس فکري بیداری او د معاصرې نړۍ ټولنیز اصلاحات ټول د لیکلو لوست د فرهنګ مستقیمې پایلې دي. کتاب د عقلاني محاورې محور دی او انسان ته دا جرأت وربخشي چې پر مسلطو واکونو، دودونو او ناعادلانه ټولنیزو جوړښتونو سوالونه وکړي.
همدا انتقادي جرأت د اصلاح او تحول سرچینه ګرځي. د کتاب اهمیت نه یوازې په دې کې دی چې د تمدن د ساتنې وسیله ده، بلکې د تمدني حرکت اساسي محرک قوه هم ده. الله پاک قرآن کریم ته کتاب ویلی دی، ذالک الکتاب لا ریب فیه. اخلاقی فلسفه انسان د ارزښتونو پر بنسټ روزي او کتاب د دغو ارزښتونو د انتقال تر ټولو غوره او اغیزمنه وسیله ده. د مشرانو ژوندلیکونه، عقیدوي او فلسفي آثار او اخلاقی متون انسان ته د عدالت، مسؤلیت، زغم، قناعت، ځان پیژندنې، ایمان او ټولنیز وجدان درس ورکوي. کتاب د فرد دننه شخصیت اصلاح کوي او همدا فردي اخلاقی اصلاح د ټولنې اصلاح، د سالم مشرتابه او عادلانه ټولنیز نظم بنسټ جوړوي. هغه ټولنه چې د لوست یوازې مادي اړخ ته نه، بلکې اخلاقی بعد هم ارزښت ورکوي، د انساني کرامت او ټولنیز عدالت پر لور حرکت کوي. لیکل لوست انسان ته دا فرصت برابروي چې د نورو ټولنو څرنګوالي، تجربې، دردونه او فکري لیدلوري وپیژني. دا پیژندنه د مقابل طرف سره د تعصب او تاوتریخوالي پر ځای د تفاهم لار پرانیزي. ټولنیز انسجام هغه مهال ټینګښت پیدا کوي چې خلک یو بل درک کړي او دا درک تر ټولو ژور د فکري مشارکت له لارې رامنځته کیږي. کتاب د مکالمې ګډه ژبه جوړوي او د شخړو پر ځای د تفاهم فرهنګ پیاوړی کوي. له همدې امله لیکل لوست د ټولنیز انسجام، تنسیق او مدني همزیستۍ یو مهم عامل بلل کیږي. کتاب له فردي فکري اصلاح څخه نیولې تر تمدني پایښت پورې بنسټیز رول لري. کتاب ذهن روښانه کوي، اخلاق پیاوړي کوي، تاریخي شعور ژوروي، ټولنیز نظم ټینګوي او تمدني حرکت رامنځته کوي. په علمي توګه ویلای شو چې کتاب د تمدن حافظه، د تمدن بدلون محرکه قوه او د تمدني پایښت تضمین دی. هغه ټولنه چې له کتاب سره اړیکې پیاوړې ساتي په حقیقت کې خپل راتلونکی عزتمند او خوندي کوي. خو دا هم یو تاریخي حقیقت دی چې کتاب او علم اکثر د تورې تر سیوري لاندې ساتل کیږي او وده کوي. توره د دفاع او ساتنې وسیله ده. په تاریخ کې ډیرو ملتونو د خپل عزت او ازادۍ د ساتلو لپاره توره کارولې ده. هیوادونه خپل ارضي تمامیت او معنوي حدود په توره ساتي. هغه هیوادونه چې په حربي وسایلو قوي دي، خو قلم بیا د علم، پوهې او فکر سمبول دی. قلم د انسان ذهن روښانه کوي او ټولنه پر مخ بیایي. قلم فکر بدلوي او چې فکر بدل سي ټولنه بدلیږي. د یو ملت واقعي پیاوړتیا په علم او پوهه کې ده. نظامي پیاوړتیا هم په قلم، علم او پوهه ترلاسه کیږي. علم او قلم د جګړې مخ نیسي. د کتاب، قلم او علم د څښتن له ټکره هر څوک ځان ساتي. قلم او توره دواړه ضروري دي، خو که ښه ځیر سو او توره او قلم څنګ پر څنګ ودرو، د تورې سر و قلم ته خم دی. الله پاک د قلم په تقدس او مفیدیت قسم کړی دی. خو ګوري، کتاب، علم او قلم بې له تفکره مطلوب نتیجه نه ورکوي. کتاب معلومات درکوي، علم پوهه درکوي او تفکر د علم روح ده، پوهه په حکمت بدلوي. که څوک یوازې کتاب ولولي خو فکر نه پکې کوي، علم به یې سطحي پاتې وي او د ټولنې په درد به نه خوري. الله پاک انسان په قرآن کریم کې تدبر، تفکر او په مسایلو کې وتعقل ته هدایت کوي. افلا یتفکرون، افلا یتدبرون القرآن، افلا تعقلون. د اسلام په زرینه دوره کې مسلمانانو په مسایلو کې له تدبر، تفکر او تعقل څخه کار اخیست. د مسلمانانو اوسنۍ ذلت تر ډیره د همدغه عنصر کمی دی. د اسلامي تاریخ په اوږدو کې ډیر داسې مسلمان علما تیر شوي دي چې ټولنې ته ګټه رسېدلې ده، لکه امام اعظم ابي حنیفه رحمت الله علیه چې د قانون او مدني حقوق په برخه کې قافله سالار او بشریت ته لوی خدمت کړی دی. ابن سینا په طب کې استاد او نړیوال شهرت لري. ابو ریحان البیرونی په فزیک، ریاضي، جغرافیا او تاریخ کې مشهور عالم دی. محمد بن موسی الخوارزمي د نړۍ په سطحه د ریاضیاتو او الجبر بنسټګر دی او الګوریتم د په نوم په ساينس کې تر اوسه مطرح دی.
ابو بکر رازی د طب او کیمیا مشهور عالم وو. په کیمیا او طب کې علمي میتودونه نړیوال ارزښت لري. ابو نصر فارابي د فلسفه او منطق لوی عالم او د غربي نړۍ ډېر فیلسوفان له متاثر دي. امام ابو حامد الغزالي په فلسفه، کلام او عرفان کې شهرت افاق دي. ابن رشد د عقل، فلسفه، دین او علم ترمنځ توازن تشریح کولو کې شهرت لري او د اوسنۍ نړۍ د فکري پرمختګ لپاره مهم اثرات پرېښي دي. خوشحال خان خټک په میړانه، غیرت، مینه، اخلاق، وطن پالنه او فلسفه کې ځان ته مقام لري. اسلامي نړۍ داسې ډېر نور مشهور علما لري، بشریت لوی خدمتونه کړي دي. زه امارت وړاندیز کوم د کتاب د ورځې په شان خپل د دغو علماو په یاد د کال یو معینه ورځ، مثلا د خوشحال خان خټک د وفات ورځ لومړی کب د توري، قلم، علم، کتاب، تفکر، تعقل او شجاعت د درناوي لپاره مشخصه کی او افغانان هر کال د کب لومړی ورځ د توري، قلم او تفکر ورځ په نوم په علمي غونډه ونمانځي. د خوشحال بابا اشعار او تعلیمات په خلکو کې عام کړي سي او هغه نور ژبو ته وژباړل سي، څو موږ او نړیوال دغه فیلسوف له افکارو خبر او ګټه پورته کو. مثلا دغه فضلنامه چې زموږ د فقه کتاب هدايه پښتو ترجمه ده، د افغانستان په جماعتونو کې شاګردان ته ورکړل سي. دا هغه د ستارنامه د قیادت او رهبری یو نمونه کتاب دی چې لکه د ابو الحسن ماوردی احکام سلطانیه په سیاسي علمي محافلو کې مطرح سي. د خوشحال خان خټک د غیرت او میړانې درسونه زموږ ځوان نسل ته وپوهول سي. زما یقین دی چې د امارت دغه ابتکار او حسن بدایه به نور نړۍ هم تعقیب کړي. راځي ځانونو ته په خپل عزت قایل سو. راځي تعهد وکړو چې توره به د دفاع، قلم به د علم او فکر به د بصیرت او حکمت لپاره کاروو. د کب لومړی ورځ یا د توري، قلم او تفکر ورځ ستاسو ټولو ته مبارک. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.